1 2 4 5 او 6 بخیر راغلی ورکله راشئ. نن به داسې یو کس روست کوو چې ټوله دنیا یې پیژني. د کنجرانو نه یو کنجره چې نوم یې دی نازي اقبال. دوستانو که تاسو سره فیملی ناسته وي یا ماشومان وي نو دا ویډیو سکیپ کړئ، لاړ شئ چېرته بل څه وګورئ. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو پلیز تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره څنګ کې د بیل ایکن نښان ووهئ تر څو ټولې ویډیوګانې ستاسې صفحې ته در ورسي. په نن سبا وختونو کې نازي اقبال دومره ځان شرمولی چې ان چې پردي ملک ته هم وتښتېدله او دې کنجرې چې خپل ملک پسې بد رد ویلې نو راځئ تاسې هم وګورئ. د هره میاشت تلل او راتلل نو ډېره زیاته مسله وه زما خاوند ته. دغه هم نور هم داسې ډېرې مسلې وې نو پاکستان زما خاوند ته نیشنلټي نه ورکوله، بل هلته داسې سیفټي نه وه نو یو فنکار ته هم هلته کې امنیت نشته په پاکستان کې. نو هر فنکار دا غواړي چې زه د سیف یم، زه د بېډاره ژوند تېر کړم، بې یرې ژوند دې تېر کړم. نو دلته زه چې رالم نو ډېره زیاته سیف مطلب ځان محسوسوم چې زه ډېره سیف یم. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ. د خدای په امان. رانما غواړه د سرو زرو پېزوان زما ډېره غریبي د شین خالۍ صبر وکړه خدای